ټي10 نن یو ځل بیا د افغانانو ورځ ده. د اماراتو څلورم پړاو له ساوریزه سوداګریزه لیک چې تېره ورځ د دفاعي اتلې موراټا عربینز او نارترن ویروس لوبډلو په لوبو سره پیل شو. هره ورځ پکې 3 سیالۍ ترسره کیږي. د دغه لیگ نن دوهمه ورځ ده او د معمول سره سم په 6 ټیمونو د یو بل پر وړاندې لوبه ترسره کړي. په لومړۍ لوبه کې د افغان درویش رسولي اړوند پوني ډیولس لوبډله د عظمت الله عمرزي اړوند قلندرز لوبډلې په وړاندې د افغانستان په وخت مازدیګر 4:30 بجې یو له بل سره مخ کیږي. د نن ورځې په دوهمه لوبه کې بیا دفاعي اتله موراټا عربینز د ډهلي بولز لوبډلې پر وړاندې لوبه ماښام 6:30 بجې لوبه ترسره کوي. د موراټا لپاره جاوید احمدي او یامین احمدزی، خو د ډهلي بولز لپاره بیا محمد نبی، وقار سلیمان خیل او ځوان بریدګر توپوهونکی رحمان الله ګربز، چا چې په تېره لوبه کې په 15 توپونو 41 منډې جوړې کړې او د لوبې غوره لوبغاړی هم ونومول شو. په درېیمه لوبه کې چې ماخوستن 9 بجې پیلیږي د شهزاد محمدي اړوند ډیکن کلایټرز د ابوظبي لوبډلې پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته راځي چې د ابوظبي لپاره 2 افغان لوبغاړي نجیب الله زدران او نوین الحق لوبیږي.